د ولسمشر اشرف غنی زوی طارق غنی او لور یې مریم غنی په اړه داسې معلومات چې تر اوسه نه پوهېدی. په سلامونو مو هرکلی کوم. امید ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. د زوی نوم یې طارق غنی دی. په 1982 کال کې په امریکا کې زیږېدلی دی، یعنی اوس مهال 38 کاله عمر لري. خپل ابتدایي تحصیلات یې د کولمبیا په ښوونځي کې ترسره کړي دي او د سیمپور پوهنتون کې یې هم زده کړې کړي دي. امریکا کې د 11 سپټمبر پیښې وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راغله نو اشرف غنی هم ورسره راغی او دلته په افغانستان کې د مالیې وزیر په توګه دنده ترسره کوله او خپل زوی یې له ځان سره ځانګړی سکرتر نیولی و. کله چې نوموړی طارق غنی د خپلو زده کړو د تکمیلولو لپاره بیرته امریکا ته ولاړی نو د جنگ، سولې او فساد په اړه یې ډېرې تجربې ځان سره امریکا ته یوړې. هغه د محصلي دوره کې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې درلودې چې په 2004 کال کې د نړیوال امنیت څېړنو په برخه کې په ښه درجه فارغ شو. هغه د خپلو زده کړو په دوران کې د امریکا ډېرو ټاپ زده کوونکو په لیست کې شامل شو. هغه په نړیوال بانک کې هم څه موده کار کړی دی. پرته له دې چې د ولسمشر غني په آینه کې ورته وګورو نو ویلی شو چې نوموړی طارق غني یو ډېر بااستعداده ځوان هم دی. اوس راځو د ولسمشر غني لور مریم غني ته. مریم غني د ولسمشر غني لور چې په 1988 کال په نیویارک کې زیږېدلې ده. هغه اوس مهال 41 کاله عمر لري. نوموړې مریم غني په تصویري علومو کې تر ماسټرۍ زده کړې کړي دي. مریم غني د نړۍ په 7 ژبو خبرې کولی شي. هغه د سیاست څخه لري د هنري فکرونو او عکاسۍ په برخه کې امریکا کې یو پیژندل شوې څهره ده. د مریم غني د هنري کارونو څخه تر ټوله مهمه او غوره کار یې هغه تاریخي سکوت مستند دی چې 2 تاریخي نقطې د المان پوځل ښار یې د پرتلنې په توګه د کابل ښار سره ښایي. دا وه د اشرف غني د 2 اولادونو په اړه معلومات. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې خوندورو او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.